له بنگلاديش سره د افغانستان د سوداګرۍ غوړې د هڅې داسې مهال کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تر ډیره له هوایي لارو او د غراز د ایران بندر چابهار او بندر عباس او د غراز د پاکستان کراچۍ او ګوادر بندرونو له لارې ممکنه ده. داسې حال کې چې د افغانستان او ګاونډي پاکستان ترمنځ له میاشتو راهیسې سوداګري په ټپه ولاړه ده او ایران خپل له بیلابیلو سیاسي کشمکشونو او د غراز چابهار بندر یې د امریکا له بیلابیلو بندیزونو سره مخامخ دی. نو دغسې وضعیت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري څومره غوړېدلی شي؟ ګورئ زمونږ د یو ګاونډي سره چې ډېره ستره پوله لرو زمونږ سوداګري په ټپه ولاړه ده، بل ګاونډي سره چې دی هلته نړیوال کشمکشونه دي. نو په داسې حالت کې افغانستان مجبور دی چې د خپل اقتصاد د صادراتو د وارداتو او په کل کې د سوداګرۍ لپاره نوې لارې پرانیزي. یوه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده، سوداګري په هیڅ وخت کې نه بندېږي. سوداګري لکه سمندر ځان ته لاره پیدا کوي او په دې بحثونو کې اوس بحث د بنګلادیش دی. بنګلادیش سره سوداګري ښه خبره ده او په څو برخو کې دې سره کېدلی چې سوداګري وشي، خو مخکې له دې چې په برخو باندې خبره وکړو، اوس وخت کې د لارې مشکل دی چې موږ ته د بنګلادیش مثلا که د پاکستان له لارې راځي هغه اوس مطلق بنده ده ګوادر، او د بل د چابهار له لارې که راځي نو هلته د هندوستان مسله ده، ایران کې کشمکشونه دي. نو زما په نظر باندې چې کله د بنګلادیش سره همدا نن خبره کېږي نو نن ورسره سوداګري نه پیلېږي. تر هغې پورې دا تمه شته دی چې ایران کې حالات سم شي او بیرته د هغې بندرونو د چابهار او عباس بندر له لارې موږ هغې سره صادرات او واردات ولرو. اوس مشخصه شوې ده چې موږ د درملو په برخه کې بنګلادیش ته ضرورت لرو. زموږ د درملو غټه وارداتي برخه چې وه هغه د لومړی د پاکستان څخه وه او دویم د هندوستان څخه وه. چون اوس پاکستان سره د درملو په برخه کې سوداګري په ټپه ولاړه ده، نو بنګلادیش زموږ لپاره ښه اپشن کېدلی شي. بیا سوداګریزې لارې هغه دویمه برخه ده چې کېدلی شي هغې پورې حالات یو څه سازګار شي او سوداګري پیل شي. بل بحث د دې دی چې موږ په کومو برخو کې یو بل سره راکړه ورکړه کولی شو د بنګلادیش سره. همدا اوس د افغانستان وچه میوه چې ده په دنیا کې ډېر مشهوره ده، نوم لري، او بنګلادیش چې د افغانستان وچې میوې بالخصوص کشمش، بادام، چهارمغز دې ته ضرورت لري. دا یو فیکټر دی چې موږ کولی شو وچه میوه هغې سره صادرات ورته ولرو. او دویمه خبره چې ده هغه د خامو طبي موادو یا د طبي درملو لپاره د خامو موادو تهیه کول دي. همدا اوس که تاسو وګورئ موږ د هندوستان سره په لوړه کچه باندې دغه طبي بوټي چې دي هغې ته د هوایي دهلیز یا الوتکو له لارې هغې ته انتقالېږي. نو عین سوداګري موږ کولی شو چې د بنګلادیش د خامو د بنګلادیش لپاره د درملو لپاره د جوړولو لپاره موږ خام مواد هغې ته ورولېږو او په دې برخه کې ورسره موږ راکړه ورکړه